ائمه کرام چې قیاس کوي کنه دا مثبت نه دي څلور امامان زیات نه زیات قیاس کولای شي شارحان دي کنه شارعان خو نه دي شارح قیاس کولای شي دا معنا او قیاس مثبت دی نه بلکې دا مظهر دی دې د وجه نه کله نه کله منګه دا تاسو کوو چې کله امتحان اخلو اکثره مقلدین حضرات دي مدرسو کې د استادانو صفاتی شوی دي خدا مسله او ته نه د خودلې مونږ ته تاسو کو دلایل د شرع سودی وای څلور دي کم دي کتاب د سنت د اجماع او قیاس ته قیاس مجتهد به چې دویم سوال به وکړو چې وای دلیل څه معنی ده چې دلایل د شرع سود وای دلیل دي ته وای چې مسله به ثابتي کې مثبت ده به وته وای چې قیاس مثبت ده که مظهر نستغلې شي بعضی کسان وای چې دا مثبت نه ده بلکې مظهر ده نو سوال دار چې قیاس مظهر دی نو به ته دلیل څنګه وي دلیل خو مثبتي قیاس خو مثبت نه خبره تم خیال لګا دا ډېر قوي سوال دی چې د احناف کتابونو کې چرته موږ د دې جواب نه دی کتل او دې اختلافي مسائل دا اجماع او قیاس په دې کې دي خلکو ډېر زیاته غلطي قبول کړي دا حال دا دی چې دې په باره کې د دقت نه کار اخصل غواړي یو خبره پیژندل پکار دي چې دا قیاس وای چاته او دا دلیل د چا د پاره دی او دا په کوم احوالو کې دلیل دی او د دې مقابله چې راشي به بسړی څه کوي دغه خو غني مسلې دي دا د دې د وجه نه دا نقطه یاد لرئ بعض خلک وایي کنه قران او حدیث کې وای دا مسائل نشته بلکې دا ائمه کرامو دا رئیستلی دي ثابت کړی دي موږ یو دي تعبیر او دي الفاظو ته ګوره ائمه کرامو رئیستلی دي ثابت کړی دي که رئیستلی دي دا که رئیستلی دي خو قران او حدیث کې وکنه جمعات کې او طالب العلم ناس تو چار اويست په مخ کې ناس تو کنه چې جمعات کې طالب العلم ناس نه نو څنګه به تر اويستلې شي او کدا تعبیر کې چې قران او حدیث کې نشته هغه بعضی کسان دا خوشي تعبیر کوي بلکې معنا غلطه ده مقصد هم غلط لفظ هم غلط په قران او حدیث کې دا مسله نشته امامانو دا ویل دا موږ چې ویل دا ثابته کړم دا او کنه څنګه کدا وی چې هغه غیب دا راستل د ثابته کړي دا خبره دروغ دي ځکه مې کرام خو یو مسلم د ځان نه نشي ویلې هغه زیات نه زیات اظهار کولی دا حق ولشته دي چې قران او حدیث کې مسله شته خو دې لپاره سپیشلیست پکار دی هر سړی نشي راستل نه مې کرام راوي ستاره راستل سمانه قران کې وا یا حدیث کې وا نو کمال قران او حدیث کې دی نه مې کرام په خبره کې کمال نه دی